د افغانستان په خاوره د پاکستان د توغندیو بریدونه بند شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیپلوماتیکو هلو ځلو له کبله د پاکستان د پوځ لخوا د افغانستان په خاوره د توغندیو بریدونه په عاجله توګه بند شول. وزارت په یوې اعلامیې کې چې نن د جولای 18مه چنګاښ 28مه خپره کړې ویلي چې د دغو توغندیو او راکټونو د بریدونو په هکله یې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره خپل جدي اعتراضات او اندېښنې شریکې کړي او د جدي عواقبو یادونه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته ویلي چې دا شان بریدونه د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې لري. د پاکستان پوځ په بریدونو کې چې د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې تازه کړي دي 8 عام خلک پکې وژل شوي او 2 تنه ټپي شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیې کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د دفاعي چارو مسؤلین به په دې پیښو په هکله هر اړخیزه تحقیقات کوي. په راپورونو کې ویل شوي چې د پاکستان پوځ د کونړ ولایت د سرکاڼو مرورې او مرکز اسداباد په یو شمېر سیمو په راکټونو ویشتلي. د پاکستان پوځ تقریبا 3 کاله کیږي چې د ډیورند د کرښې په 430 کیلومترۍ سیمه کې یې نظامي پوستې جوړوي او د اغزن تار لګوي او په یو شمېر ځایو کې د خلکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره دروازې هم جوړوي. افغانستان د پاکستان په دې اقداماتو څو ځله انتقاد کړی او ویلي دي چې دا کار د پولې دواړو غاړو ته پراته قومونه سره ویشي. ملګرو دا زموږ تازه راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.